ښه دي. حسرت صاحب ته به غوږ شو او حسرت صاحب چې کله هم راشي نو ځان سره ډېرې خوږې خاطرې او ډېرې ښکلې خبرې او ډېر ښه شعرونه راوړي. حسرت صاحب ته به غوږ شو. مننه او مینه. د هر سوال خو ستاسو د ملګرو د عابد صاحب، ستاسو د جنید ایډوکیټ صاحب او د فضل حسین ورو زما درواره منندوی یم چې راغلی او ما ته دومره وخت راکړه او کېنئسته راسره. او تاسو ته پته د ژوند لپاره دا ضروري خبرې دي چې ملګري سره خپلو کې کښېني او دغه خاطرې شریکې کړي سره. نو یو کلام به درته ووایم، الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښارې کوو، دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښارې کوو، زمونږ د خلکو د سرونو کاروبارې کوو، زمونږ د خلکو د سرونو کاروبارې کوو، دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښارې کوو، ولس د یارې ژوند کوو د ښامارانو منځ کې، ولس د یارې ژوند کوو د ښامارانو منځ کې، بس چې د چا وس رسېدلو نو ګزارې کوو، بس چې د چا وس رسېدلو نو ګزارې کوو، دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول، دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول، دلته کې هر سړی په منډه او خپل کارې کوو، دلته کې هر سړی په منډه او خپل کارې کوو، زمونږ د خلکو د سرونو کاروبارې کوو، دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښارې کوو، د خېټې غم خلک په سر داسې راغستی و چې، د خېټې غم خلک په سر داسې راغستی و چې، هیچا جنت دوزخ ته نه کتل روزګارې کوو، هیچا جنت دوزخ ته نه کتل روزګارې کوو، چې انسانانو خپل واړه واړه بچي قتلول، چې انسانانو خپل واړه واړه بچي قتلول، مرغۍ د جالو نه راوتې وې ازارې کوو، چې انسانانو خپل واړه واړه بچي قتلول، مرغۍ د ځالو نه راوتې وې ازارې کوو، بس یو شاعرو چې په ګوتو یې لفظونه شمارل، بس یو شاعرو چې په ګوتو یې لفظونه شمارل، نور خو که هر څوک و د خپلو پیسو شمارې کوو، نور خو که هر څوک و د خپلو پیسو شمارې کوو، خالد دې خپله بې وسۍ کې نور کولی څه شو، خالد دې خپله بې وسۍ کې نور کولی څه شو،
دغه یې وسو چې د خپل زړګي اظهار یې کوو دغه یې وسو چې د خپل زړګي اظهار یې کوو دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښار یې کوو زمونږ د خلکو د سرونو کاروبار یې کوو